په مکه کې دا امر دی الله تعالی ورته وکنو مصروف شو بل سره مشوره ها بالکل نو بیا د علي رضی الله عنه د دسي کس په خلاف سي اغله الله سره جنگ کړی وو ولې دی الله خبره ونه منله ولی جنگ کړو کې نو کړی کاری صاحب صرف دا خبرو کته د خپل شاګردانو نم دا خبرې پټه جنگ کړو کې نو کړی چا کړیو عائشہ بی بی راوته د علي خلاف جنگ کې کنه یا څوک وای دروغ ولی وای څوک وای وای کاری صاحب دا دروغ وای د ځان خبرې کولې موږ خود دروغ وایاست چا ویل چې عائشه رضی الله عنها علي رضی الله عنه جنگ دی پاره راوتلی و علي رضی الله عنه په مدینه کې دا عائشه رضی الله عنها په دغه کې دا په مکه کې دا علي رضی الله عنه په مدینه کې دا او دا لاړه شام ته لاړه نو ولې مکه ته نږدې مدینه ته نږدې ول نو ورته لسی جنگ ورسره کول او بیا ته یو دقیقه صبر وکړه ګوري مسلمانانو مګ دا کنه نه کنه تخته مګ کنه کاری صاحب په مګ د خبره زما خبره ته د جنگ جمل جنگ سفین باندې ما ویه راوته ګوره د زندګي زمانه د تاسو ټول دښمنی د رسول الله لبيبيانو سره د مجوسیانو انا کنزل تاجر نشته کاری صاحب ته کنزل کوم ته کنزل کې دا کنزل اجازه نشته ما موبایل مجاز مجوسیان واس په خدای قسم مجوسان یاس په الله قسم د تاسو د مجوسیانو یوازې کار د رسول الله لبيبيانو سره ده د رسول الله له صحابه و سره ده سینه د خپل ایمان ثابته ولا سي د ابوبکر رضی الله عنه په شان کې د خبره وکړه 15 کتابونه مې درته پیش کړل سپاهلي د نهودي دروغ ویل اهل سنت په کتابونو د دروغ ویل وس عائشه رضی الله عنها ته د جنگ جمل نو ورس علي رضی الله عنه ام المؤمنین وایي ورته ټول عمرم د خپل شاګردانو ته دروغ وي ټول عمرم دروغ وي په دروغ باندې ریشا خبره نه کوي اوس به د کخدای کوي ټول متعذر نه را باسمه اوس به ټول متعذر اوس به بل نامو نه سیرات الله اوس به دې نامو باندې راځي چې سنی و مشایسه ويم اوس به دې نامو راځي لا اله الا الله محمد رسول الله لا په دې باندې صبر علي رضي الله عنه ولد الله حدود لنا في ثواب ولد علي رضي الله عنه الله حدود الله اکبر سړی موس غلو بل ټیم ان شاء الله راځم ما سره سړی موس غلو سړی ډیر دغه سی پردګونه دلته پاته دي ډیر هم دغه سی پردګونه دلته نه کاری شه لس پیره بل راځم لس پیره چې کې مدینه راخي جوې مې یو او ته ان شاء الله ته ټول شپه نه ټول شپه بیا بل راځم ټول خبرې سیم وکړلې دا ټول خبرې یا ابوبکر رضی الله په شان کې دي خبرې ل خپل کتابونو مې درته پیش کړل اوس راځه اوس لته زه یو پښتنه کوم په کوم قران ایمان لري دې جواب راکړه دغه یو قران دی نه د شیعه بدل دی نه د سنی بدل تاسو ټول مر دروغ ویل چې شیعه قران داسې د سنی قران داسې پستر د تاسو ل 500 کتابونو کوم یوز درته ثابت کړل او ل صحیح روایتونه سي اصلي قران دا ل مهدي سره ده او علي رضی الله عنه مهدي ته ور کړی ده دا قران سي ل موږ سره ده دا ناقص ده تحریف سوی ده او په دې کې چینجز راغلي زما خبر ته وره عمر صاحب قران راټول کړو او بکر صاحب قران راټول کړو عمر عثمان صاحب قران راټول کړو علي راټول کړو ټول راځي کړي اخر کې په یو قران باندې چې بیا قران سوځېدل چې د پتا دي زنديق لزمانو سي پښتنه وکړي چیرته غرزار سي دا ټول پښتنه می ګوري مسلمانانو ورته جواب کړی زه سي پښتنه وکړم ابوبکر عمر ته غرزار سي ابوبکر یاري دا په دې چل باندې د تا د اجماع کوم اوس درته ثابت کړل چې د شایعه و اجماع د پدې چې د اصلي قران نه ده بیا دغه داسې خبره نقل وکړه مهرباني وکړه نقل وکړه چټ جی پی ټی زنده پات قاری صاحب دی خو نه سده یو غره دا کم ځوان دی خبره اوس ما ګوري څونه پښتني ورته جواب کوي شیخ طاهر صاحب وګ مو کومنو څونه دلایل می ورکړ نه مانی ده سره ما کوم د چټ چې شي نو یو 2 منټه ما ته پرې چې زدا پس د دې زمکه تراوا چوم دا اړه مې پیښ شو د مسلمانان په خوشاله قاری صاحب دی خو د سیګریټ دا د شي افسوس دا چې د مخترا باندې ګران دی قاری صاحب وسیس باندې هم نن خو دې صبر ولې جو کنه چې سونه صبر مې دتاو دا نه کنه آشنا قاری صاحب دا خلک راځي او اهل بیت مني ته یو چالو کړه هلو السلام علیکم زګورې هغه یم ستا په سر شرطونه ږدم زه هم عجیبه یم तुम हकीकत में मुझे देखो तो घबरा जाओ خبرې کوه ته اوس د ټیک ټاک نیمه وره ټیک ټاک نه مو ماړی یو
دا بل هغه راغلی بالکل غړي پیری ته سره غلې و شغای مو ډیپټنه ته زره غلی و پوه شو شه بس موټ کیانه و نو حساب کتاب بیا لګره څه غلطي دو پوه شو ها قربان سموي نن په پاته لګيږي پوه شو نن ویډیو کوي چې کوي نن ویډیو واکا شیر یا کا نن ته غلې نن پاته لګيږي ها ولا که زه په ندي پراتللو خبرې ندي پتللو خبر ندي ولا که په ویډیو خبرې مهرباني وکړئ زړه سره سوای ته پانی مشور دی پر ویډیو شیر کوي کنه ګور ها کدی د ما په اکاونټ کې د تا ویډیو راته خو د پرب مې قسم زم میډیا پریدم دروغ ولي وایست ته نه زه د ما اکاونټ وګورم زه ته اکاونټ کې مو بیا وحیا لا بیا بچي نور خلق نو تاسو موبایل ودرېږئ زه ته کیمرا خپل زه ته کیمرا خپل ودرېږئ کیمرا خپل روډ او دا خو ډیر داسې نامي ماشاءالله داسې ښایسته ځواني دي دا والا بس دو خاچی دی مولو علی ملنګون خندا شیخ کلی وی دا چرګ ځواني دا نه پتلو کویږي نه پراتلو کویږي اوري مهرباني وکړئ غنځالي ما کاو به زه شروع کوم یا गाड़ी والی سیده خبرې په خبره ځان ته چا کړی ها بس صحیح ها خوخه قاری سره یا نو شي جام خسته په اول ځل دغه سیمه خامخ قسم ولید او ماشاءالله دا نر سړی د نر نارینه ده دا به خدای کول امام علی ډینا د څوم ریال به خبرې کوو کنه د پیک میک کومونی یو نه څه پیک خبرې نه کوو پسترګو ها بس ویډیو تر وګس ما داري کوي چینار کې له کوڅه سره والا چینار د کوڅه زیدلې والا دا بیا کوم یو ده ابا عبدالرحمن صاحب چیرې رسیدلی دی تاسو د لایک رپی وګټو دا شی په لونه خرو خمونی مچی ته ونه خواړو راوړه خرامي صاحب دا صاحب دا ویډی دی دا ولرګه د نیوورو را ویډی د نیوورو کاری صاحب دا کوم نه دی ته کاټینګ دی یو دقیقه صبر دا د چا اکاونټ ده صبر دا د چا اکاونټ ده ولرګه کسو دا یاري لري کړی دا کس راپورته کړ دغه د کمرې ترجه دغه کس دغه راپورته کړل دا خرامي کون دی خرامي کسي دی خاله ورکه زیاړي دا د چا اکاونټ یو د ښکارای کړ د مسلمانانو ته ښکارای کړ د ما اکاونټ المؤمن دارالحفاظ الله بندر چا 1 लाख ورګه کیمرا ته څو کنده دا اکاونټ ته ټوپولیا کړ دا په الله قسم کې ګوره وګونی سر خبره دی پوي کړم زه چې کوم کار کوم دی کوم کار کوم پروا مولا په الله قسم کلرم خدا کار ما نه دی ما اډمینانو دی مو مسؤلین او نورو کسانو بکړي نشر کړي بي لیکن زه فقط یوازې چې هغه علمي رد به در باندې کړی ول کتابونو هغه یو کلیف کمی کلم الګورو را تراولېګل نشرومي لیکن دا کلیپ دا دی اول دروغ دي چې په خپل اکاونټ کې نشر کړی دا نه دی ما اکاونټ ته د دروغ موایسته دی ما خپل اکاونټ دی المؤمن دارالحفاظ په نامه ده وسو دا دروغ تړه دا کوم څه سری په بغل کې نولې دا وتړه زنجیر ورواچ وا بیا خصني خبرې کوخه صحیح دی خبرې کوه جامه مرګلتي له هوسه جامه کو زیاړي بنه تکای نه زکه راځه په خیر مهرباني ها کیسه د سیده کانت مطلب تاسو کوم دویم صحابه ده صحیح شو مطلب دویم صحابه دی او اول صحابه دی او دریم صحابه دی صحیح شو پښتو کې متال دي ستیمو با خپل ور ما غي تو بعد تور نه غي کسان د متال شوی دی صحیح دی خو نو ما بیا د ساله ور بیا ورسېدې د غوشیان او ته ودی لا بنده دا وڅ قصه ده ته دا بد کار دلته ګورن مم نه زنانه ناست دي دا بد کار د تاسو ولې لدی شی سره ډیره جوړه د لدی غین او د افسر کې سي غین د لدی سره مولې دومره جوړه د غړت سره مهرباني وکړه جوړه نه د سوال د نیچاون کنه سوال او سوال مو دا د مطلب تاسو د درې صحابه دي چالوي کوله بعد مسلمان شي دي کنه مسلمان شي دي اوس مو کې صبر او رکله مو کې صبر شي نه بعد جواب نه كبروا يا اهل السنه كبروا يا اهل التكبير الله اكبر بخبل خلو اقرار نور څه شي غواړي وای مسلمان سي تاسو دغه د شرک اوازونه کوي دا د شرکوالي اوازونه کوي موږ به د رب اواز کوو ولې دا سبحان الله والله صبر د مولا نه مانی کا څنګه ولې نه منو لیکن دا اواز کول شرک ده دا شرک ده کوم کسا یو منټ صاحب را کاری صاحب ته وړو کو سنو ته وړو کو سباس ما کا سید ته مو ته روزه سید کا
کمیله قرآن درته ثابت کړله چې دا کومه ناره ته وایې دا شرک ده دا د مشرکینو عمل ده له قرآنه کسا صبر وکړه قاری صاحب تا الله اکبر نه ما لګوي دوی مو زړه سات دی صحیح دی که نه الله اکبر دې زړه سر ده که دا د شرک ناره د زړه سر ده الحمدلله چې مو زون کا کې الله اکبر نه ما خستا شي که نه دا مو زړه سات دی صحیح دی چې راټول سي یو کس وغږېږاستئ دغه نور در وتړئ یو کس خبرې وکړئ یو کس زه د غږېږم الله اکبر نه ما چې مو زون کا کې خستا شي الله اکبر تا ولې موږ سره الله اکبر ونه ویل که تا ته د الله اکبر نوم خوند درکړی نو تا به په تیزه موږ سره الله اکبر ویلي وای الحمدلله الله اکبر د لامه نسوځئ جوتا زوس الله اکبر مینا وسلام الله اکبر صاحب یو منټ صبر وکړه ته تعلیمانی تونی څنګه دا شرک ولګي څنګه بعد تونی ولګي دا نور حیدری نه ده قرآن منی الحمدلله قرآن منوم اوس وکس دې زړه سر اوس وکس هغه قرآن زمانوم چې کوم اوریجنل قرآن دی چې نازل شوی دا تو کوم جوړ کړی دی که نه تو هم ته مرتد څه جوړ کړی هغه قرآن زه نه منم استغفر الله یعنی دوه قرآنونه دي نه تو هم ته ګندا سړي څه کوم چوپ کړی دی که نه هغه زه نه منم کوم څه نازل شوی زه هغه قرآن منم نو دا تو هم ته حرامي بچي څه کله چوپ کړی که نه لکه ته حرامي تو چوپ کړی داسې حرامي خلاص والا قرآن زه نه ولې دې په کنځلو شروع وکړه تا خو ویل وای نن زه په سور کې راغلی یم اوس څه غضب در شاده خوا خو به چا چینی در کړي هغه دغه کاري صاحب چې دغه پیدا شي دغه ورکړي هماغه ورکړي ځکه شروع سو تاسو وګورئ مسلمانانو الله جل وعلا څه وایي په قرآن عظیم الشان کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا ذُكِرَ الله وي وَإِذَا ذُكِرَ الله وحده کله چې الله یوازې یاد کړلی سي کبروا نعره تکبیر الله اکبر مکوه دا مشرکین اوس درته ثابت کړه مکوه مې لرې کوئ داسې دي ناسې وکسه وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الله وی کله چې د ما نوم واخیستلی سي تنها وحده یعنی الله وی د ما نوم یوازې واخیستلی سي اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة سوځي وای زړونه د هغه کسانو چې په آخرت ایمان نه لري الله اکبر ولله الحمد وګوره اشمأزت سوځي قلوب الذين زړونه د هغه کسانو لا يؤمنون بالآخرة چې په آخرت ایمان نه لري اوس وګسه وإذا ذكر الذين من دونه لألنا بغير سيدي بل كانوا مواخست ليسي لك دوي سيدي علي ماخلي رضي الله عنه وأرضاه سواي وإذا ذكر الذين من دونه الله ويلما نبا غير من دونه رسول الله لا الله نبا غير ده علي رضي الله عنهم لا الله نبا غير ده يعني دون الله ده وإذا ذكر الذين من دونه كالسي لا الله نبا غير دي بل كانوا مواخست ليسي إذا هم يستبشرون بيا دغب آخرت سي إيمان نلري داخلك بيا خوشالي كي الله أكبر الله تسوي ويكالسي دي مانهم يوازي واخست ليسي دي سوكسي بو آخرت إيمان نلري أدي غزرون سوزي أو بياسي دي بل كانوا مواخست ليسي وزدغ توايا ما دي نم تشي ده دي علي رضي الله عنه واخست ليسي دي تاسي زرون خوشالي كيجي كنا خوشالي كيجي دي كستوايا خوشاله کیږي الله اکبر نما کاری صاحب تو بس یو منټ خبرې ته غوږ نه سکنه جنریټر خبرې ته غوږ نه سکنه حیدری په ناموس دي چا زړه خوشاله کیږي رب وای دا مؤمنان نه دي رب وای د دې زړه سوځي دي ما په نامه باندې رب وای دا په آخرت ایمان نه لري دا قران د ورسته دي تو په دې قران خو ایمان نه لري خو ته په اصلي قران کې موږ سورۃ الزمر کې دا آیات ده ان شاء الله بیا بدر مولوی دلی دي کا ساته مسلمانې زیا مسلمانې ست الله اکبر نه ما مانی تزینو منوم ز ساره مسلمان یم نه ز بیا کافر یم صحیح ده کا صحیح دی یو دقیقه بس اوس راځو خپل ځای یو منټ صبر وکا زخه دری نه را لګوم تونی بعد لګي د طویل الله خو یای دې ته مو ته ترجمه وکړه د الله خو چرګ خرودا څه مطلب څه معنا لري ودی رسول ګور علي رضی الله عنه دې موږ جان ده علي رضی الله عنه جان ده کسا جان ده تو پهچون ده تو چه او شرابیانو ها پډری
ګوره علي رضی الله عنه موږ زړه ده، علي رضی الله عنه علي رضی الله عنه د تاسو د مشرکینو په الله قسم کوي، والله قسم که تاسو نه په ورځ د قیامت هم لعنت در باندې وایي علي رضی الله عنه، په دنیا کې هم لعنت در باندې وایي وغیره وغیره. راغللی چې زه نن په ډېر طبیعت خبرې در سره کوم کنځلې دي شروع کړلې. بیا موږ دلته مؤمنان دي الله اکبر ناره تکبیر اواز کوي، په تاسې بده لګېږي ناره حیدري. اوس ناره حیدري علي رضی الله عنه موږ په زړونو کې ده، علي رضی الله عنه نوم موږ په لمانځه کې 5 وخته اخلو وعلى آل محمد چې کله درود شریف وایو، لیکن علي رضی الله عنه دې راته ویلي د زړه سره چې تاسې وایئ چې ناره حیدري یا علي مدد، کوم امام درته ویلي چې له موږ نه مدد وغواړي؟ دا ثابتولی شي اوس دوی تو خپل کور دی، مو خپل کور دی، تو خپل مذهب دی، مو خپل مذهب دی، تی مو مذهب ما چې راځي تو مذهب نشون چړای. صحیح دی که پسترګو اوس امام علي خو به منې امام سوا درا پسترګو په دغه سوا درا یو منټ صبر وکړه. زی تو مذهب نه چون تی مو مذهب ته کور نه لري، یو منټ صبر وکړه صاحب. صبر خو خبرې ته جواب ته درا وخت ونیسه امام علي رضی الله عنه منې الحمدلله بشاکه منومي تو غنتنا کمی امام علي رضی الله عنه تعالی کتاب نه صحیح روایت درته وښودل چې علي رضی الله عنه وایي چې الله نه بغیر له بل چا مدد مه غواړي، او که چا وغوښتل دا شرک ده. دا که مې درته ثابته کړله بیا ثابت ہے کہ موت پاتا دے زی آر چونا غوڑن ز خپل مدد سے چونا غوڑن زوال خپل رب نه مدد غوڑن بیا مولا علی نه غوڑن. یو منټ صبر وکړه. مولا علی درته وایي ته وایي چې زه مولا علی منم، مولا علی درته وایي چې له الله نه بغیر له بل چا مدد مه غواړه. ته څنګه امام علي منې؟ هغه درته وایي دا کار مه کوه تی کوې. دا د امام علي منل دي؟ الحمدلله موت نه دی موت چې کوم اسلامي کتابونه پرېښلي هغه به تو ولا کی مو ولا کی نشته مو ولا کی نشته. صبر دا تو چوپ کړی دي ته موت دلته قرآن ته ته نه راغلی. قرآن منې؟ په قرآن کې به درته وښیم چې الله وایي چې له ما نه بغیر بل څوک مددګار دي تاسې نشته. درته وښیم قرآن هري صاحب ته مو وشي زه قرآن منو خو کوم سر نازل شریعه منو تاسې ولا نه څه تاسې کوم چوپ کړي لاس ورې متله چې چوپ قرآنونه مو ته ما رڼوا الله مسلمانانو ومولیدل زه دلته راغلی چوپ مو ته ما رڼوا ته هم ته مرتد څه چوپ کړي ګرځي تو بس بند کړه. دی په دې قرآن ایمان نه لري، دا کافران دا مشرکین دا په دې قرآن ایمان نه لري. ما ماخې درته وایي تاسې په قرآن موږ ایمان نه لرو. الله اکبر لا اله الا الله، الله اکبر لا اله الا الله. همدغه کفر دی بس چې خپله د خلکو ته ښکاره کړل. بیا ما ته مه وایه چې تاسې موږ ته ولې کافر وایاست. او خدای قسم پرون هم کافران واست، نن هم کافران یاست، سبا هم کافران یاست. په خپله خلو چې څوک اقرا ورځه پخې زه د مسلمان زه د کافر زه همدا ځای خدای کوي. دا وایي دا د تاسې قرآن موږ نه منو. مو خو د عامو مو خو د خپل مسلمانانو ته وایي چې دا خلک همدغه چې دا قرآن دوی نه مني ولا یې کې مني. دا نه ولاکه قرآن مني نه ولاکه الله مني نه ولاکه نبی مني. لکه څنګه چې په کتابو کې ورته ویلي همداسې هم دوی دا خپل یو په یو خپل اقرار کوي. د دې د قواره سمه دغه کلیف سم بیا ورته نشر کړي سم همدغه عکس یې ورباندې راولي دا کوم چې دی وایي چې زه د تاسې قرآن نه منم. چې بیا د خلکو ته سمه ښکاره شي چې دغه هماغه خلک دي چې په خپله خلو اقرار د کفر کوي. دا څوک ده؟ ريبورت مو وها مهرباني وکړه. زندگی مهرباني وکړه ما یې خلاص کړ. زندگی بحر یا علی مدد نو هم ريپورت نو دې راکو مهرباني لري کړه. دا موږ سره بابیلوم نه سې بیا بیرته لیف ته نجات ورکړي. د عمر د ابوبکر بچیان نشته. ښه دا کار د کوز د قوم خو جواب ته نه پرېخلم. صحیح دی تو کافر تور مونی والا غواړو زه د کافر ته د مسلمان. صحیح دی خدا ما وادي الله بتعمل وایي قرآن نه منم. کسا کنه موت تیله چې تو کوم چوپ کړي دي او راسا شور سره نه دته تو کوم چوپ کړي دي اغاز نه منم کوم چې موسلی قرآن دې ځه. صحیح دی قرآن خو څو څوک نشي چاپولای ودی الله بنده. دا د تا قرآن چې ته په کوم قرآن د الله تر صدر سره قرآن لري د الله یو منټ صبر وکړه. قرآن یو دقیقه ته قرآن مصدی کې موجود نه دی. زه مسپره کوم قرآن به صحیح دی کنه اصلي قرآن به چیرې پیدا کړم. اصلي قرآن لا چا سره اصلي قرآن مو خمینی سره ایران کې. صحیح دا نور په دنیا کې سړي هغه اصلي نه دي.
اصلي دي خیتو غون تکاسون اصلي نه دي لکه څنګه ته نقلي اندسې تاسو نقلي هدیو منټ صاحب نو څه کسې دي ګوره اهل سنت والجماعت دا ایمان لري دا عقیده لري که څوک وایي چې قرآن کې یو حرف زیات سوی یا کم سوی دا کافر ده دا مسلمان نه ده د اهل سنت والجماعت ایمان او عقیده ده که څوک وایي چې دا قرآن کې یو حرف زیات سوی یا کم سوی دا مسلمان نه ده دا د ټول اهل سنت والجماعت عقیده ده الحمدلله دا د تاسو د خپل ځان په نظر موږ ته مه ګوري چې په هر څه کې مو چینجز راوستلی ده نه دا په هر چاته په دې خبرې تو باور دی چې د تو کومه خبره او که په دې خبرې تو باور شته دی چې د تو اوس په کومې خولي ویله په کومه خبره دا تو چې کرونا ویله چې دا کرون کې شته یو آیات بدل نه وي شوی نه ده سوی الحمدلله بدا د اهل سنت والجماعت قرآن وایي الله بنده الله جل وعلا وایي وخونی الله جل وعلا وایي الله جل وعلا وایي د انسانانو رب وایي وای دا قرآن ما نازل کړی زی حفاظت او ساتنه کوم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الله وإذا قرآن ما نازل کړی په دې کې څوک یو حرف تغییر او تبدیل نسی راوستلی بېشکه تو کومه یو ویله صحیح دی دا ډېر ښکلی ویله خو یوه خبره اوسېدی مو غېږ باندې صحیح مو خبرې ته صحیح دی کاري صاحب ته مو ته هغه یو تروړه قرآن تو څه یې دی اوس مو څه نه دی یې هغه یو ته مو تروړه چې یو مسلمان بل مسلمان ته نشي ویلی چې ته کافر یې چې چا ورته ویله چې ته کافر یې هغه په خپله کافر دی ته اوس مو ته دا یو تروړه دا آیات خو قرآن کریم کې نشته څنګه نشته هلته قرآن کې ویلي شوي دي چې یو مسلمان بل مسلمان ته نشي ویلی چې ته کافر یې که کافر نه دی هغه په خپله کافر دی ته اوس مو ته دا یو تروړه د تا نوم څه شی ده ایمان ماجد حسین تو خو یې رضان مسلمان راته ثابت کړه په کومه کلمه مسلمان یې ته مو پرېږده کسه ته خپل ځواب نه ما ته زه ته ځواب درکوم تو نه مو کوم ځواب وغوښتو هغه ځواب نوم یې څه شی و واجد علي واجد علي ګورې دومره شنخري یاسته مخکې دې ویل وای دا له تا سره چې کوم قرآن ده دا زه نه منم اوس وای په دې قرآن کې دا آیات راوړو دومره خو تی مو ته راوړه کسه که نه چې یو مسلمان بل قاري صاحب 2 منټ صاحب راکړه 2 منټ صاحب وګسه عباس علي نومو کې څه شي نومو دا واجد حسین واجد حسین ته مسلمان یې قاری صاحب زیاړي د تنه کوم کنزل د تنه کوم ته مسلمان یې مسلمان یې یو کافر یم کافر ختم ته دا ثبوت کا یو مسلمان بل مسلمان ته وایي کافر سره بیا د کافر دلیل پسې چشته ګرځي ودی او انسان خپل خلوای زه یو کافر یا دلیل ما نه غواړي د تا د کفر دلیل هم پسې زه درکړم قاری صاحب ته مسلمان کنه یو مسلمان بل مسلمان ته نه چې ته کافر کې طویل هغه په خپل کافر د ته مو ته صرف دا یو نو ته خو د خپل خلوای چې زه کافر یم ته په خپل خلوای چې کافر یم زه کافر یم ته د کوم مسلمانانو نه تور لګولې د د نور مسلمانانو ته چې کافر په کوم مسلمانانو په کومه مسلمان آیا ته بلګ مسلمانون راځي ته و مسلمان روټ مسلمانون او انسان په کوم انسان می دی کفر ته په لګولې ده په کوم مسلمان ته د دې د سیوریز ما شدغ بروټ کی کنه ته مو ما زابله کسون راخي اخلیشیات کسون ته ترواخي چې تغنی د کافر نه ما ونه لګای ته بور ته جلوس کې شیا کافر نه لګي شیا کافر نه لګي ته مو ته د ثبوت راوخه کنه ته مسلمان ورونه غوښو نیسه اوس د تقیه شروع کړله دا اوس تا وویل چې دا قرآن زه نه منم د تا دا په خپل کفر کې شک سته دا یو خبر تی خپل حدیث صاحب تی خپل کرونا راوړه کنه تی خپل کرونا راوړه چې دا تو کوم ځون څخه دغه راوړه زه ته دغه نه یم د ما په همدغه قرآن عظیم شان کې دا آیات نه ده دا حدیث ده ایدي الله بنده تو قرآن او حدیث نه پیژني حدیث راوړه کنه چې یو مسلمان بل مسلمان ته نشي له ته کافر مو ته دا حدیث راوړه ته ویلي تاسو موضوع پسترګو نبی علی صلوات و سلام وای څوک سی یو مسلمان ته کافر وای او هغه کافر نه په دې خبره هغه سړی کافر کیږي دا اوس دا اوس ته وایم چې ته کافر یې خپل اسلام دی راته ثابت کړو دې جوړ سره تعبیر زه د اسلام ثابت کوم ته مو ته یو تروړه یو د کوم هغه ته مو له دروړه نه دا او غرق سي او شرابي حدیث ده د آیات او د حدیث په منځ کې فرق نشي کولای تر اوسه او حرامي ولا د جنو زه ته تاسو راوړه ثابت
بیا کنځلې اخیر کې وکړه ته په کومه کلمه مسلمان یې و واجدک ماجدک څه بلا یې په کومه کلمه مسلمان یې ته خو موږ ته د تا کلمه وښیه چې زه موږ دې وپېژنو چې رښتیا هم ته مسلمان یې که نه یې ته په کومه کلمه مسلمان یې دلته ته اوس وایم چې زه په دغې کلمې مسلمان یم که صحیح ته قرآن ماني وښی هله د زړه سره زري وښی هله جواب ته رډي شه ته مسلمان یې الحمدلله الحمدلله بیا له قرآن د ماني کوم قرآن ته خپل قرآن ماني الحمدلله بالکل ایمان مور باندې قرآن وایه ته کومې مور نه راوړی شوی مور د معلومه دی په خدای قسم له خپلې مور نه پلار مې نکاح ورسره کړي اوس وفات شوی ده او په حلاله نکاح او بیا راغلم بیا یې قرآن را باندې زده کړل بیا یې دین را باندې زده کړل ان تر دا اوسه پورې الحمدلله الله جل وعلا دې ما په مورجان هم رحم وکړي الله جل وعلا مې دې په پلارجان هم رحم وکړي دې الله په فضل و کرم سره اوس غوږ بېشکه چې خپلې مور راوړی صبر نه بلې خواته به نه تښتي تا ویل چې زه مسلمان یم په کومه کلمه مسلمان یم مهرباني اوس یې واوره صحیح دی که خپلې مور راوړی که کنځلې اوس کنځلې شروع کړه انا زه د کلمې درنه غواړم کنځلې نه درنه غواړم کلمه درنه غواړم کنځلې نه غواړم کاري صاحب هغه زه ته ځواب درکوم ته خپلې مور پیدا شوی که د ما جواب خو راکړه د ما له مور سره د ما پیدایښت سره د تا څه کار ده اوس راځه په دې ځای ته راځه ته مور پیدا شوی خپلې مور پیدا شوی صحیح دی که نه یو منټ صبر خو ته زه سوال جواب درکوم ته خپلې مور پیدا په کومه کلمه مسلمان یې کومه کلمه ولې بل ځای ته تښتې دا سوال خو باید زه له تا وکړم چې تا له خپلې مور نه پوښتنه کړې ده چې په تا یې څو ځلې ټاس اچولی ده دا خو باید زه له تا نه وکړم زه به تا نه سوال پوښتنه کوم ته به مو ته ځواب راکوې چې ته مو ته دلته ناست یې کري صاحب نه ګوره ابو ماجد حسین که دې شی نه تاسې مدعا کوي یوه ښځه د تاسې امام یې دا بند کړه ویې تړه امام یې خو وایي که یوه زنانه له لسو شلو کسانو سره مدعا وکړي نو بیا ځینې پیدا سي یو څوک نو دا به دې چا وي په دې شلو کسانو کې وایي ټاس دې ورباندې واچوي نو زه اوس له تا نه پوښتنه کوم له مور نه دې کله پوښتنه کړې چې څو ځلې ټاس در باندې اچولی ده اوس پوښتنه زه ته اوس ښیم چې دا ټول څنګه دی کسه پام ته کوه وایم جواب مې ونه تښتېږي زه د نه سوال کوم ته مو ته جواب راکړه صحیح دی که چې دا ټول څنګه دی کنځلې شروع کړه کنځلې خو ته کوې دا د ما په اوله ورځ مو پېژندلی یې چې کنځلمار یې توهین کوونکی یې بلا د اهل بیتو در وګرځېږه اوس به د اهل بیتو حق ادا کوي اصلیت به دې اوس ښیې خلقو ته هغه مو وخت الحمدلله اوس غوږ ونیسه کسه مو ته اوس دا ټول کسان یو حرامي سړی که حرامي سړي ته به کنځلې خامخا کوي دا ټول کسان د الله تناسس په کومه کلمه مسلمانان یاست دا شیخ طاهر صاحب مایک ورته راخلاص کړل په خدای قسم برابروي دا د متعدوري اولاد د پښتون غریبا کې د په مش په څنډګان کتلی څنډګان دا پیدا دي دا رمونه دي دا خر رمونه دي والله کده کې د سړي اور دوی په شامه غریبا کې د پرتغاخونه شاته تړي چې پردیس کړي او تیلک دا غونیان دي اوري دلته راځي به قاری سره خبرې کوي خدای دې سما کا دا شی تا کې دی الله دې غر کا چې غرق شي د گزاره کوم مشمن ناست شیخ صاحب نه شیخ طاهر صاحب نن قسم په خدای له حکمت نه کار واخیستل داسې ډزونه دغسې ډزونه خو کوه د زړه سره دا خو اجازت ده درته بس قاری صاحب هغه په بر ورځ باندې د کور نم راپسې او د مدرسې نم راپسې ټلیفون د دارالافتا نه رالو شیخ صاحب ستا شکایت راغلی دا ګوره دا ادبي ډزونه دي شامي غریبه کې پیدا سوی متعا دا خو د دوی عقاید دي دا خو متعدوري کوي متعدوري داسي ګروپ 6 قاری صاحب هاي کې تقریبا لسونه شلو کسانی ایو خزي دا خو پروګرام تا ټول ګډ وډ دی راځي مونږ ته دم خو پلارم معلوم دی مورم معلومه ده خپل پروانم معلوم دی په شریع سند مو نکاح کړی نه و شیخ طاهر صاحب دا ګروپ ته بیا کوم متحوي دې ته متعدوري وای متعدوري دې ته ګروپ 6 لکه ګروپ 6 ته چې جمله خلق پکې راغونډي کنه متعدوري دوري دا څه نه پیژنې خو ما پیر اسپړې بیا با نرګس پورې باندې ټول لا بربند کړي و خو ما یې ملاړې بس نه دا دوی سیال ته ځان برابر کو کنزل وته زه خو پوه شوم سبحان الله اته دي کنزل نوبت ده ودې لا بندگانو ودې لا عقل در وړاندې کی له قران کار
بیا وایي زه مسلمان یم له احادیثو ته انکار کوي بیا وایي زه مسلمان یم دا د موږ بابا عبدالرحمن صاحب چیرې ده لاندې ناست دی قاري صاحب په بخښنه سره یو کس پر